په کابل کې د ولسونو لخوا د هغه ورزشکارانو ستاینه وشوه چې په نړیوالو ملي سیالیو کې لومړي او غوره مقامونه ترلاسه کړي دي. ورزشکارانو ته لږ خاصه توجه وکړي ځکه ورزشکار په خپل مالي لګښت باندې دوی منډې او تړندې کوي، داسې خاص سپانسر نه لري. ډېر کوشش کوم چې د خپل افغانستان ته ډېر زیاته راوړنې او قهرمانیان راوړم افغانستان. د ورزشکارانو د ستایلو دغه مراسم د کابل ښار په هودخیلو سیمه کې جوړ شوي وو چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانانو، قومي مشرانو او دیني عالمانو پکې ګډون کړی وو. د مراسمو ویناوالو وویل چې ځوانان باید نیکو کارونو او ورزش ته وهڅول شي ترڅو په راتلونکي کې نور هم رغنده فعالیتونه ترسره کړي. دغسې د محفلینو نیول، د دغسې محفلینو برګزاري کول دا ډېر زیات اثر لري. تاسو په خدای یقین وکړئ چې دغه قهرمانان زیر د په پوره ډاډ او اطمینان سره وایم چې دغه دوه اتلان په ځان کې ډېر زیات تغییر راولي د نن نه بعد. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د واکمنۍ را په دې خوا د ځوانانو د ستایلو او ملاتړ بېلابېل پروګرامونه ترسره شوي چې تر ډېره د ځوانانو ترمنځ مثبت ذهنیت پیاوړی کړی دی.